الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله مولانا العظيم. ډیرو محترمو د افغانستان اسلامي امارت مسؤولینو او علمی شخصیتونو او فرهنګي شخصیتونو او راغلي ټولو حاضرینو او په دې مجلس کې برخه اخیستونکو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. خوش وي الحمدلله چې دغسې یو فضا کې د خپلو وطنوالو سره په دغسې غونډو کې اشتراک کوو. الله د الله حمد وایو، د الله نه توفیق غواړو او د الله پاک نه غواړو چې زموږ دغه وحدت یووالی نور هم راټینګ کړي او زموږ پر دې وطن باندې نور هم هغه څه چې پاته وو هغه را تکمیل سي او خپل خلک مې په دې وطن کې د ارامۍ، خوشحالۍ، ترقۍ او د ورورولۍ ژوند تیر کړي. د افتخار ځای دی الحمدلله چې نن موږ کوشش کوو چې په هر بخش کې کوم ځای کې لږ کمی وي هغه کوشش کوو چې هغه کمی ورک سي او مخته ولاړ سو. دې کې شک نشته چې په افغانستان کې چې کومې پرګنې او کوم قومونه اوسېږي د هغې کومې ژبې دي، دا د افغانستان ښکلا، د افغانستان د فرهنګ او د افغانستان د ښکلا او د پرمختګ او د خوشحالۍ او د جذابیت یوه نښه او علامه ده. دا مختلفې ژبې، مختلف رنګونه، مختلف اقوام الله پاک چې پیدا کړي دي، په دې کې د الله پاک د قدرت همدغه نښې او علامې دي چې الله پاک ملګرو مخکې هم دې کې تقریرونه وکړله. ډېر په دې باندې نظم چې په یوه سیمه کې په مختلفو ژبو او مختلف اقوام، مختلفو رنګونو کې خلک اوسېږي. خو الحمدلله چې افغانستان اوس دغسې یو وخت بیا راغلی چې موږ غواړو چې دغه رقم کم اقوام، کم خلک چې دلته اشتراک لري یا نه لري، هغه بنسټونه چې په دې باره کې کار کوي، کم مؤسسات وي، که هغه نورې ټولنې وي، که هغه ادبي شخصیات وي او فرهنګي شخصیتونه وي، د ټولو نه غواړو چې راځي لاس سره ورکړو چې دا نور تقویه کړو. دا واقعیت دی چې د دغو خلکو زموږ خدای مکړه د دغسې یو ژبې زموږ په وطن کې ورکېدل، موږ د هغه قوم ورکېدل بولو او د هغه قوم د ژبې ورکېدل موږ د خپل ولس یوه برخه خدای مکړه ورکېدل بولو. هر هغه څوک چې په هره ژبه باندې د هر قوم هغه باید موږ په خپل وس و توان باندې کوشش وکړو چې هغه راپورته کړو او هغه وځلیږي، ځکه زموږ د وطن معنوي او ظاهري ښکلا او زموږ د وطن د وحدت او زموږ د وطن هغه څه څرګندوي چې دا وطن د ټولو کور دی او ټول به دلته اوسېږو. او دوه شی راته پکې مهم دي په هغه کې چې اول اسلام او دوم زموږ تاسې ازادي او حریت دی. موږ الحمدلله نن هغه دواړو برخمن یو چې الحمدلله په افغانستان کې اسلامي نظام دی او دوم الحمدلله افغانستان یو آزاد نظام لري، د چا تر تاثیر لاندې نه دی. پر همدغه دوو ټکو باندې موږ همیشه د هر چا دپاره او هر چا سره چې مشکل راغلی دی همدغه دوه ټکي مراعاتول غواړو. افغانستان جامعه چې دغه مسلمانان دي، هغه افغانستان کې خلک چې دي هغه اسلامي نظام غواړي. په اسلامي نظام کې د هغوی ګټې دي، ځکه اسلامي نظام هغه نظام نه دی چې هغه یو بشر تخلیق کړی، هغه نظام دی چې د بشر خالق ورته تخلیق کړی، د هغه خیر او شر پکې نغښتی او خیر او شر ورښودلی دی. څوک چې پر دنیا یو څوک چې مخلوق نه وي قانون جوړوي، هغه هېڅکله هغه درجې ته نشي رسېدلی چې هغه خالق ورته جوړ کړی. ډېر ځله ډېر داسې شیان شته چې وروسته د هغې کې هغه خلک چې اسلام هم په اسلام مشرفه شوي نه وي، هغه خلک شته، خو اما هغه امتیازات او هغه څه او هغه اسرار او هغه حکمتونه چې دی د اسلامي آیاتو، د قرآني آیاتو، د اسلامي هغه څه چې د اسلام په باره کې کوم راښودنې شوي دي، د هغوی حکمتونه چې راایستلي دي، نو هغه وروسته ډېر په دې پوه شوي دي چې سبحان الله په دې کې څونه غټ حکمتونه دي، ځکه دا د الله پاک د جانبه ورته راغلی نظام دی. اوس په دې کې زموږ همیشه د خلکو سره کشمکشم پر دغو کې دی چې یو خواته یې څوک شي هم موږ دا وایي چې په افغانستان خلک مسلمانان دي، اسلامي نظام د دوی سره شایي، په اسلامي نظام کې د دوی ګټې نغښتې دي. دویمه چې دغه ازادي ده،
دغه ډیر وخت چې کشمکش را شروع دي پر دې باندې څوک چې کوشش کوي هغه د ترقی په نامه باندې دغه وطن او غلامۍ ته کشي، دا وطن د خلکو تاثیر گذاری ته کشي، دا وطن د خپل استقلال او کجروي ته کشي. همیشه موږ دغه ویلي چې وطن باید موږ تاسو آزاد وي او خپل خلک او ټول قومونه او څه چې د وطن کې وسی دا ټول خلک باید خپل حریت او ازادي ولري او هغه یو دغه حکومت ولري چې پریکړي او حکومت په همدغه افغانستان پر جغرافیه باندې وي، نه لا چې د خارج تاثیر گذار وي او د تاریخ د خارج نه هغه د فورمولونه ورکول کیږي، ځکه په هغه کې د قوم ترقی نه سره کلای، په هغه کې د قوم عزت او د هغه ترقی او د هغه لوړوالي او د هغه شان ساتل کېدلای. لازم برته جبو ته په دا جبو کې په دغه شل کال او یا په دغه انقلابو په وخت یقیني ډیر زیان رسیدلی دی او دلته خدای مکه کله کله هم دغه قومونه چې الله پاک پیدا کړی دي چې لتعارفوا تاسو یو د بل سره وپیژندئ، دا د وطن ښکلا ده، د ژبې او قومونو ښکلا ده. خو متاسفانه چې په خلکو په مختلفو نمونو هغه څه غلطه استفاده کړې ده. ان کله کله خو داسې ځای ته راغلي دي چې هغه دغسې حالت ته رسېدلي چې څوک بیا د هغې ژبې یا دغه قوم نشي ویلی زه په دغه قوم یم او یا دغه مې ژبه ده، ځکه د هغه نه غلطې استفادې سوي دي پر هغه باندې پر ځای د دې چې اخلاق، دیانت، ورورولي، ترقي، هوسایي راولي پر ځای دغه باندې تعصب او نفرت ایجاد کړی وي. په دې وجه ډیر داسې راغلي دي یقینا موږ تاسې ټوله په افغانستان کې په دې یو څو کلونو کې ټول د دې شاهدان یو، چا به په خپله ژبه خبره نه سو کولی په ځینو ځایو کې، چا به خپل قوم نوم نه سو اخیستلی. د دغه وخت دغه د غلطې استفادې وخت و. دا د دې لپاره دغه ژبې د ټولو خلکو چې دي که دا ټول قومونه دي دا سره ورونه دي دغو دلته د ورورولۍ وخت تېر کړی دی، دا د دوی ټاټوبی دی، د دې څه د دوی چاره نشته. دا زمان چې څومره روان وي که دا خلک فل هره موجود دي دا به نه نور به راځي، خو هغه هر څوک چې په دغه ځای موجود دي د ورورګلۍ د هغوی د محبت او د مینې او د ښه ژوند تېرول بغیره بله چاره نشته. د دې نه خلاف هم دغه دي چې یو بل په ضد باندې وي، خدای مکه هغه بدبختي به ورته راځي چې د هوساینې پر ځای باندې په جګړو، په تعصب او په دښمنۍ باندې اوړي. نن هم دغه خلکو ته وایو چې تاسو داسې مه کوئ چې د خپلو شخصي اغراضو د چوکۍ او د قدرت لپاره تاسو زموږ دغه د ولس ژبې او د هغوی قومونو او د هغې منطقې د دې نه تاسو غلطه استفاده کوئ. نن دغه وخت دی چې راځي دغه خلکو یووالی د خپل قوم د خپل ولس څوک چې په افغانستان کې اوسېږي د هغوی وحدت وښیو، د هغوی ژبې راپورته کړو، د هغوی فرهنګ راپورته کړو، هغوی ورورولي راپورته کړو، هغوی یو د بل په محبت کې وخت تېر کړی دی. دا حالت نه و مخکې څو کلونه که د دغه انقلابونو پر وړاندې دغه مسلې نه وې چې چا به د چا نه پوښتنه کوله چې د قوم یې د کوم ولایت او کومه دې ژبه ده او په کوم زبان خبرې کوي. موږ غواړو چې افغانستان و دغه ته راوګرځي چې موږ تاسې د ټولو خلکو فرهنګ او هر قوم چې په هر ځای کې اوسېږي دا یقیني ده. موږ دلته صرف د سټیج پر مخ باندې دا خبره نه کوو، هر قوم هر ژبه چې د هر چا ده موږ غواړو په هغه کې چې څومره متواني انشاءالله چې هغه ته رشد ولره ورکړو او په دې باره کې د ټولو بنسټونو نه او هغه کسان چې ادیبان دي، لیکوالان دي، خصوصا د قوم خلک دي، هغوی چې زموږ سره لاس ورکړي موږ به انشاءالله دوی سره همکار یو تر څو د هر چا ژبه په هغه اندازه باندې کوشش وکړل کېږي چې هغه وځلیږي. ځکه د هغه ځلیدا په افغانستان کې د لاس ګوتې یوه ګوتې راپورته کېدل دي. زموږ د افغانستان قومونه او زبانونه د لاس ګوتې دي. خدای مکه که هره ژبه کښته ځي لکه یوه ګوته چې د هغه نه خدای مکه کمیږي. موږ غواړو چې افغانستان هر قوم په افغانستان کې هر څوک په هره ژبه باندې هیڅ دغه نه د دوی دغه یو امتیاز دی، د دوی دغه زموږ دپاره یو افتخار او ښکلا ده. په هره دره او په هر ولایت کې چې کومه ژبه ورکېږي کوم قوم وي هغه د دې لاس ګوتې دي او موږ به هغه ته انشاءالله وده وکړو او دا د دې نه د الحمدلله د دې ایجاد او د دغه فضا را روانه ده. موږ دا نه وایو چې ټول کارونه په اوسه سوي دي او ټول هر څه اوج ته رسېدلي دي، ټول کارونه وسو، وخت لا پاته دي، کارونه به د دې دپاره کوو. خو الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت پالیسي هم دا ده چې ورورولي، اخوت او ترقي او د خلکو په مابین کې ښه ژوند او د ارامۍ ژوند د اسلامي نظام تر سوري لاندې کېږي. انسان که 100 کاله ژوند ولري که د دې نه اضافه هم ولري هغه ژوند چې هر څومره وي که په سختۍ او که په اسانۍ په هر څه کې تېرېږي خو هر څوک باندې دا ژوند تېرېږي، که څوک سختي کوي په اسانۍ کې خو ښه ژوند هغه دی چې هغه د اسلامي اصولو مطابق په خپل وطن کې د ارامۍ ژوند تېر شي. و چاته که ارامي وي و چاته مې ګټه رسېدلی شي، که دښمني وي و چاته مې ضرر رسېږي. که د ارامۍ غواړو په ارامۍ کې ژوند سره تېر کړو او په ورورولۍ کې ژوند سره تېر کړو، د خلکو خدمت کولی شو، که تعصب رامخته کړو، تفرقې رامخته کړو، پر ځای د دې چې خلکو ته خدمت وکړو خلکو ته مې ضرر رسېږي. ډېر خلک متضرره شول
په دغه انقلابو کې ډېر خلک وړ شوه، ډېر خلک په دې کې مهاجر شوه، ډېر خلک په دې کې زخمیان شوه، بندیان شوه، شهیدان شوه او د خپل ځایونه بې ځایه شوه. اما که چیرې موږ همیشه د وحدت لاسونه سره ورکړي وي، همیشه یو د بله د هر چا یو د بله باندې خیر وغواړو لکه چې هم دا د ټولو په خیر باندې ده، بیا به انشاءالله په دې وطن کې همیشه دپاره موږ هم خوشحاله یو او د دښمن مخه به هم نیولې. اصلي هدف مې دا دی چې هغه څوک چې د قوم په نامه باندې یا د زبان په نامه باندې او یا د منطقې په نامه باندې خلک پر ځان راټولوي، دا دعوې په دنیا کې ډېرې دي، دلته نه په افغانستان کې په نور ملکو کې هم شته، خو خلک به دې ته متوجه شي ایا د هغه نه دوی ته ګټه رسېدلې ده که تاوان. یعنې موږ بیا راواخلو دا موږ وایو چې په دغه نه چې دا چې اوس د هغوی ژبې مختلفې په یو قوم کې تاسې راواخلئ چې په یو قوم کې دننه کله پر دغو اختلافاتو حساب سوی دي، په هغه قوم کې هغه پښه په خپله دغه پښه چې کومه هغه پرګنه د ده وي هغه دی نشي یادولی د دښمنۍ په خاطر باندې داسې حالات راغله. یعنې زه د کندهار ولایت سره مو تعلق دی، په د کندهار کې دغسې حالت راغلی دی چې دوه قومه که چیرې یا څه ووایي چې زه په کومه پښه باندې د خپل هغه اصلي پښه یاده کړې وای دی د بس شو کېدی، که دی مجرم وای که نه وای مجرم دی بلته بندي کېدی او خلک به خپل قوم پټاوي. همدا رقم د افغانستان په سطحه د زبان په شکل باندې په سطحه باندې هم وشو، چا په خپل زبان خبرې نه شوی کولی، نور ولایتونه چې پکړو مشکل ورته. دا هغه څه دي چې هغه څه خلکو غلطه استفاده کوله او پر بل څه راټولولی نه شو، خپل دغه شخصي خپل هغه اصل غرض چې بیا درلودي مقصد چې بیا درلودي هغه هم په دغه نامه باندې پرکاوي چې راځه ته زما قوم یې، ته زما هم زبان یې، ته زما هم منطقه یې، پر ما راټول سئ تر څو چې ستاسو حقوق راوړم. اصلي خپل هدف یې هغه او خلکو بیا د نور خلکو سره په جنجالو په تعصب په اختلافات کې اچول. نو لهذا زه وایم راځئ چې موږ اوس وخت دغه دی چې ټول هغه فرهنګي ورونه او ټول هغه ادبي ورونه او ټول هغه تعلیمیات یافته طبقه چې ده په ټولو ژبو کې راځي موږ تاسې لاس سره ورکړو سره د هغه بنسټونو چې دې سره په دې باره کې کار کوي، راځي چې موږ تاسې خپل قومونه ژوندي وساتو، راځي موږ تاسې خپلې ژبې را ژوندۍ وساتو، راځي موږ تاسې ژبې وخت په وخت ترقي ورلره ورکړو. یقینا د دې نه بغیر چې دا د الله پاک په دې کې یو د الله قدرت معلومیږي، دا د وطن ښکلا ده. هر ځای چې د وطن په هر وطن کې چې وینې چې د هغه مقابله ژبه د ژبې تغییر ویني، په بله ژبه کې خبرې کوي او د هغه ځای له بله ژبه باندې بل نور خلک ویني، بل قوم ویني په بله ژبه خبرې کوي، دا د وطن ښکلا ده، دا زموږ دغه وطن دپاره ویاړ او ښکلا ده. او موږ به دې دپاره کوشش کوو انشاءالله چې د هر څه مو د وسه کېږي د اطلاع الکلتور وزارت به د رهبریاتو په سطحه باندې چې څه زموږ په وس کې د هغه بنسټونو سره یو ځای به دې دپاره کار کوو چې موږ دوی سره یو ځای شو، که تعلیمي برخه کې وي، که په فرهنګي برخه کې وي او که کلتوري برخه کې وي، موږ کوشش کوو چې د هغو دپاره څه وکړو او دا به موږ داسې ګڼو لکه په اعلامه د هغه دپاره موږ وایو چې ټول کارونه نه دي سوي، ډېر کارونه ناپاته و چې کار یې غوښتي د دې نه اولویت درلودي، ډېر کارونه وایي څه به د هغه دپاره سوي فی الحاله. راځي اوس فی الحاله موږ دغسې فکر کوو لکه اوله خښته جږدو، نو راځي د دې دپاره به انشاءالله شاید موږ شوراګانې هم ولرو، موږ داسې ګروپونه هم د دې دپاره ولرو او ناستې و ټولنې ولرو، پر دې باندې کښېنو پر هغه باندې چې موږ د دغو قومونو د دغو ژبو دپاره څه کولی شو، د دوی د ترویج دپاره کوم څه مهم دي، په څنګه شکل باید کار وکړو، خپل افکار به سره شریک کړو، د هغه دپاره به خلاصه دغه نظرو راباسو انشاءالله هغه به تطبیقوو او په دغه شکل به مخ ته ځو. نو د ټولو د هغو څه چې دلته راغلي د ټولو نه مننه کوو او یقینا دغه غونډه چې ده دغه زموږ سوی دپاره ویاړ او د افتخار ځای دی چې د مختلفو قومونو خلک او د دې هر چا په خپله ژبه باندې هغه څه وړاندې کړل، په دې باندې د ټول افغانستان د خلکو زړونه خوشحالېږي. هغه وایي الحمدلله دلته ورورولي موجوده ده، الحمدلله یو ښه دور پر دې باندې را روان دی، پرېږدو هغه د دښمن تبلیغات چې هغه تبلیغات کوي، دغه څه چې موږ تاسې نن په دغه مختلفو ژبو باندې لاسونه سره ورکوو دا پر دښمن باندې اور بلوي او زموږ تاسې پر دوستانو باندې ښه لګېږي. الله پاک توفیق راله راکړي چې د همیشه دپاره متحد واوسېږو او د خپل د وطن د آبادۍ او د پرمختګ دپاره کار وکړو. ما بیا هم وویله مشکلات به وي، بیا به هم ډېرې ستونزې نه حل سوي، د دې دا معنه ده چې هغه نه حل کېږي. که موږ تاسې ژوندي اوسېږو، که موږ تاسې هوډ د وحدت او د ورورولۍ ولرو، هغه ټولې به انشاءالله حل کېږي او دغه مشکلات هم د مخه څه وځي، کامیابېږو به. و آخر دعوانا